دا ټول چې کوم ده که نه صاحب دغه د دې ترتیب دا شی ده چې دې کې 40 سانتۍ فلټر مواد اچولی کېږي چې د دې لاندې که اوبه ځي سړک ته تاوان نه ورکوي دا د یوه بیا په دې باندې دغه 15 سانتۍ یو کنډویټ اچولی کېږي بیا په دې باندې 28 سانتۍ نوره کنډویټ اچولی کېږي چې په دې کې څپرګل هم شامل دی چې دغه انشاءالله والعزیز بیا سره کلک کېږي دغه هېڅ نوره هېڅ ضرورت نه لري هېڅ نوره ضرورت نه لري او دغه دغه چې د کوم دي کې د لکیرې شوي دي که نه دا په بین المللي سټنډرډ باندې چې کومې لکیرې دي که نه هغه سیسټم سره دغه کار شوی ده او دغه مشین ته ویل چې دا ګورئ دا مشین 14 لکه ډالر قیمت لري دا هغه مشین ده چې امریکایانو راوړی و د باګرام رنوی په جوړه کړه د هغه نه وروسته دا مشینونه موږ ترې واخیسته نو دغه کار چې د کوم روان ده دا په هغه سټنډرډ باندې روان ده لکه خلک یو رنوی جوړوي دا په دومره های سیسټم باندې روان ده دا نقشه داسې وړه نقشه نه ده چې داسې وړه نقشه ده یا کم دا ډېر یعنې مطلب د دې باندې د یوه سړک چې کوم مصرف کېږي د په درګونه مصرف کېږي د کوم سیخ تاسو استفاده کړې ده دې کې 14 ملي سیخ استعمال ده 12 ملي استعمال ده 25 ملي استعمال ده چې دغه کوم شی ته ګورې که نه دا ټول د نقشې مطابق ده زه یو پوښتنه نور هم کوم ټول خلک وایي چې انجینر هم زموږ خپل سیخ هم زموږ خپل او تطبیق د پروژه هم زموږ انجینران او پیسې هم زموږ د ملي عواید او دا شکر ده چې دغه ماشینان دي چې موږ د امریکایانو نه اخیستي دي هغه ماشینان هم امریکایانو ته پاتې شوي دي اوس به هر څه خپل دي ماشاءالله الحمدلله همدا سیخ ګل وایي د ملت سټیل ده څنګه د کیفیت زه کیسه درته وکړم انجینر صاحب الحمدلله ما ډېرې پروژې کړي دي او زه په ټولو پروژو کې زه ما کارونه کړي دي اوس د موږ د خپل ملت چې کوم څه ګول ده که نه دا د ټولو ځایونه اوس بهترین ده ځکه چې ما ټول ټسټونه کړي دي د ما دنده دا ده چې دغه کار چې د کوم د کانکریټ کار ده دغه د مبارز شرکت یا ماته لکه د کوم د لکه د مزدورۍ کارونه دي کوم داسې مثال کارونه دي تخنیکي کارونه دي ای ماته په ټکاره کړي دغه زه کوم او دا ماشین هم د ما خپل ده او دغه او په انجینر صاحب زه غواړم د افغانستان د ټول د ملت نه ستاسو تشکري وکړم او داسې تاسو چې په محبت او په مینه او په اخلاص دا مهمه پروژه تاسو تطبیق کوئ او اخلاصمندانه کار کوئ د ټول د افغانستان خلکو نه ستاسو په لاس کې داسې نه ډېره مننه او موږ به انشاءالله دغه پروژه انشاءالله ډېر سخت ترین کار یو چې په دې کې دننه سخت کټینګ و موږ په ډېر لږ وخت کې وکړو الحمدلله او کارونه یې مبارز شرکت ساختماني کارونه یې د هغې په مخ وړي او الحمدلله مبارز شرکت هم یو ښه شرکت ده موږ ته اوسه پرې ښې پیسې راکړي دي او کارونه یې ډېر ښه په تیزۍ باندې روان دي او انشاءالله چې خدای کې د یوې نیمې میاشتې په موده کې ودې باندې بیا د دغه مشکل نه وي چې کوم مشکل بیا حادثه وشي یا ښه وشي انشاءالله تر 2 میاشتو پورې انشاءالله د الله په فضل فقط 2 میاشتې نور هم تاسو منتظر اوسئ نو لاره